د قیامت په ورځ باندې د پړاوونو نه چې یو پړاو زموږ مخې ته راځي چې هغه ډېر سخت پړاو دی او هغه داسې پړاو دی چې د محمد صلی الله علیه وسلم چې بهترین انسان دی په انسانیت کې د هغه نه به بچي ښځه انډیوالان ملګري هر څه یېري او د هر نبي نه به په دغه پړاوونو کې هر څه یېري او دغه داسې پړاو دی چې دغه پړاو انبیا جوړولی دي دغه پړاو ملائک ایرولی دي او دغه داسې پړاو دی چې نیکان مؤمنان دی جوړولی دي مبکات العابدین المؤمنین نیکان خلق مؤمنان خلق دغه پړاو جوړولی دي د قیامت د ورځې دا ترتیب داسې دی کله چې دا شپېله یووال شي او دا ټول انسانان مړه شي د هغې نه پس به بیا یو باران وشي او دا انسانان به بیا د قبرونو نه راپورته شي د دې انسانانو حشر به کېږي او د محشر په طرف به دی ور رواني اسرافیل پسې به دی ور رواني او داسې به ور رواني چې دا انسانان به جامې به نه وي بربنډ به او دی به ناسنته رواني په خیبله به رواني محشر طرف ته او دا انسانان به په چوپو خولو باندې رواني چې صرف د پښو کشار به او د سینو کشار به حمس او ریکس ورته ویل کېږي قرآن کې دا به صرف وي او نور به هیڅ هم نه وي د خولې به چپي خبرې به نه وي د دې انسانانو او دې محشر ته به رواني نو د قیامت په ورځ اولنی پړاو چې مخې ته راځي او اولنیو سره انسانان مخ کېږي دا انسانان به تږي شوي اول چې مخې ته راځي حوض کوثر دا به مخې ته راشي او روایت کې راغلی لكل نبي حوض د هر نبي دپاره به خپل حوض وي هر نبي به خپل امت ته د حوض نه اوبه ورکوي بعضې مؤمنان به دلته اوبه وڅکي او بعضې به ګنهګاران خلک به د حوض کوثر نه بې برخې شي کافران خلک هغه به تږي رواني او رسول الله فرمایي چا چې د حوض کوثر نه اوبه وڅکلې فلا یضمأ ابدا بیا به هېڅکله تږی نه شي نو دغه ځینې وروسته چې دا خلک بیا روانېږي لمر به یو میل نږدې راغلی انسانان به د خپلو ګناهونو مطابق په خولو کې ډوبي او دی به رواني دویم پړاو چې مخې ته راځي هغه به د عرش سوری به مخې ته راشي نو کوم چې نیکان خلک دي دی به د عرش د سوري د لاندې دمه وکړي او کوم چې نافرمانه خلک دي ګنهګاران خلک دي د هغوی به د عرش د سوري د لاندې ځای نه وي او دې ګرمۍ ته به ولاړې دا انسانان او دریم پړاو چې مخې ته راځي بیا هغه حساب دی چې حساب به کېږي الله رب العالمین به حساب کوي او څلورم پړاو چې راځي هغه تله د میزان ده د دې بندګانو د عملونو به تللی کېږي دلته او بل پړاو چې د هغې نه وروسته راځي د ټول نه وروسته به پل صراط دی په دې به بعضې خلک جهنم ته کته وغورځېږي په دې پل باندې او بعضې انسانان به په دې پل صراط باندې تیر شي اخوا جنت ته به پورې وځي